د جومات د مخه دا ځای چې و دا په 1428 شمسي کال د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه په وخت کې سینما پر دې ځای جوړه شوله. بیا په 1428 کې دا سینما د کندهار کښې یو بلوا وشوله، د حکومت پر ضد یو حرکت وشو، دا سینما وسوځل شوله، بیرته ترمیم شوله. اما په 1459 کې چې مجاهدین څه واکمن شول او ښار ته راداخلېدای شوی، بیا دا وسوځله. نو خو بیا د ترمیم وروسته د طالبانو په لومړي تحریک کې ملا محمد عمر مجاهد دا ځای ټوله ونړوه او پر دې د یوې لویې جامع اساس کېښوی، اساس یې کېښودل شو چې د دوی د تګ سره دا جامع کارونه پاتې شوله. اما په تېر حکومت چارواکو بیا په ګمرک کې 1% د محصول 1% یې دې ځای ته وقف کړلې چې دلته باید په دغه پیسو باید دا جامع جوړه شي. خپله دوی هم څه فنډ ورکوي، تېر حکومت ډېرې پیسې هغو هم ورکړلې د وزارت مالیې د لارې څخه او د دې اساس جوړ شو. اما دا جامع چې تر اوسه نه ده تکمیل شوې، دا په 3 فازه کې ده، مارکیټ دی، پارکینګ دی، پارک دی او خود یې جامع ده. د جامع کارونه یې بشپړ شوي دي، اما نور کارونه یې پاتې دي چې دلته باید ډېر دوکانونه وي او دا دوکانونه ډېر عایدات لري د جامع د مصارفو دپاره. څو عمر د مخه ملا محمد عمر مجاهد زوی مولوي محمد یعقوب چې اوس د دفاع وزیر دی کندهار ته راغلی و، نو داسې هم دا تجاران دا هیله وکړله چې ته باید د دې جامع په جوړولو کې ډېر زیات کوښښ وکړې، ځکه دا ستا د پلار یو یادګار دی پاته دی. د پلار 2 یادګاره پاته دي، یو دغه جامع ده، یو د کندهار عیدګاه ده. عیدګاه هم تېر حکومت څه مصارف وکړله، اما ټول کار یې نه تکمیل، نو دې جامع خواهش یم زه یې وکړي چې دا باید تکمیل شي.